د خوست ولایت د امر بالمعروف ریاست په همکارۍ د خوست درې میاشتې له لورې د یاد ولایت په کچه د رواني ناروغانو درملنه پیل کړې. د خوست درې میاشتې مسؤلین وایي چې هره ورځ د شاوخوا 13 ناروغانو معاینه ترسره کیږي چې تر دې مخاله 160 ناروغانو ته درملنه ورکړې ده. د دوی په وینا هغه ناروغان چې بستر ته اړتیا ولري د درې میاشتې له لورې بستر کیږي. مسؤلین زیاتوي چې ټول شته امکانات به د ناروغانو د درملنې لپاره وکاروي. کوم مردانه او زنانه چې بستر ته ضرورت لري هغه د پر سره میاشت په ټولو زونونو کې ولایاتو کې هغه د پر بستر ترتیب جوړوي. هغه به د سره میاشت سره بستر وي، ټول کفالت او خدمات او علاج او دوايي پوری دا بسره میاشت ده کوي. دویم هغه رواني ناروغان دي چې هغه بستر ته ضرورت نه لري، یوازې د علاج او د دوا لاندې نیول کیږي، نو هغه به هر ولایت په خپل ولایتونو کې د خپل علاج او د دوا لاندې نسی. لکه څرنګه چې عصبي مریضي علاج د ټیم په ټیم به هغه ته دوی بدلیږي ورکول کیږي بور غوښتل کیږي. بل لور د ناروغانو پیوازان د امیر المؤمنین له لوري د رواني ناروغانو درملنې له یاد حکم څخه توت هرکلی کوي او زیاتوي چې د یادې پروسې له لارې به وکولی شي په وړیا ډول د خپلو ناروغانو درملنه وکړي. دا خو دماغي ناروغي لري، د مزغه کمزوري دي چې کله د حملې پر راځي غورځي. نو موږ چې خبر شو چې امر بالمعروف په ریاست کې دا رقم ته ناروغان ثبتوي په دلته راوړي، دلته تداوي پکې، نو دا هم د تداوی په راوړی چې دلته دوا پې وکړي، خدای کول کوم مشکل حل شي. زموږ خپل اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، د خپله یو استاد یم په لیسه کې معلم یم. نو چې دا هغه مریض ویني نو چې دا مریض نو چې دماغي مشکل لري نو چې فلج دایب کوي نو چې د دایم زیدو. ډاکټران چې د خوست درې میاشتې ګرځند د ټیم کارکوونکي دي ډاډ ورکوي چې تر خپل وس پورې به ناروغانو ته د با کیفیته درملو پر مټ درملنه ترسره کړي. میک ته دغه مریضون چې دي د لاس ورځ د پوره میک دوی ورکوي. په دغه کې سایکوزز مریضون وي، مانیا مریضون وي، بایپولر مریضون وي، منټل ریټارډ وي، ډاون سنډروم وي، چې په دغه کې ځینې مریضۍ د اصلاح وړ دي او ځینې چې دي هغه داسې دوامداره تداوی ته مشورې ته ضرورت لري. نو تقریبا په دغه 15 ورځې کې میږي سل 2 مریضون کتلی دي، دغه ته هم لاس ورځې دوی توصیه کړې ده. نو په دغه کې کوم مریضون چې د تداوی وړ وي هغه میږ په کور تداوی کوي، کوم مریضون چې بستر ته ضرورت لري هغه میږ بیا د بستر سهولتونه اماده کوي. او ان شاء الله ټولو ناروغانو هغه ته پیوازونو ته موږ دا ډاډ ورکوو چې دغه پروګرام چې کوم روان دی ان شاء الله دا کوم مطمئن دی او د دوی به مکمله تداوی کیږي او د تداوی نه د دوی مطمئن اوسیږي. او زه په یو ډاکټر په صفت مکمل دوی ته ډاډ ورکوم چې دغه کور به ان شاء الله ډېر په ښه ډول سرته رسیږي. دا یادولو ده افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ګڼ فرمانونه چې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او د ژوند بیلابیل اړخونه رانغاړي صادر شوي. دا فرمانونه د علماو، محورو، سیاسونو او هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوي او د هې ټولنې په جوړښت کې اغیزمن ګڼلي دي.